concreteness concrete it is a simple word چې concrete پکې څومره وي the number of quantifiable elements and degree of quantification in those elements چې تاسو دی vision کې کم elements به استعماليږي په څومره مقدار کې به استعماليږي هغه ته موږ وایو چې د کې concreteness سیوا دی که کم دی concreteness سیوا دی که کم دی لکه تاسو دا ایگزامپل زبار درکوم د دې خپل ایلیمنټس دي دا سوډیم دی پوټاشیم دی او کیلشیم دی وغیرہ دا ایلیمنټس دي په دې کې او څونه مقدار کې 7 دی 15 دی 25 دی 45 دی 2 دی نو دا کوانټیفایبل ایلیمنټس او ډیګري اف کوانټیفیکیشن تاسو ته هغه ایگزامپل پروت دی نو دغه شانتي تاسو په ویژن کې چې دا کوانټیفایبل ایلیمنټس بالکل واضح وي او څومره وي هغه واضح وي نو کنکریټنس دغه ته وایي لکه هیلث ویژن اف 3 انډیویډوال موږ تاسو ته ذکر کړو دا وګوره دا د ویژن دی ګډ هیلث دا ویژن دی ګډ هیلث دا ویژن دی کلیر دی کنه دی بالکل کلیر دی خو کنکریټنس دی د کې کنکریټنس سیوا دی کنه دی د کې کنکریټنس دی لکه کم دی رینج ورکړي دی کې د سره کنکریټ نشته دی نو تاسو راته وایي چې د چا په ویژن کې کنکریټنس نوي نو د مثال داسې دی چې مونږ چت ودرو او لاندې پکې پیلری ورنکو سیخ پکې ورنکو مضبوطه خخته ونه لګو او د پاسه په یو دوا چته نور جوړ کو راغورځيږي خو نه خامخا راغورځيږي او بیا موږ وایو خو قسمت مې خراب دوره خرچه مې وکړه او سیس ور اپړې وته نو ول خدا کتل پکار چې تاسو سټوري جوړه او دا هغه سټوري مطابق دی چې 100 پلره پکار دي او 100 پلره پکار دي هغه کې سریه سونه پکار ده او دا هغه سریه ویټ او موټاوال سونه پکار دي او سیمټ سونه پکار دي ریشو سونه پکار ده دا ټول به کیلکولیشن کې دغه ته وایي کنکریټ نه اشاره ته وایي ویژن کې خلک داسې زونه کوي او موږ وایو یاره لس کاله کې زموږ اداره چلیږي او بس سوال نه روانه له خپل موږ ته دا پته نه لګي چې د کم سيزونه استعمالول پکار دي کم ځای کې لوب هول دي دا کنکریټنس دی نو د خپل هیلث او د خپل ادارې او د فیملی کنکریټنس پکار دی کله ماته ډیر افسوس وشي د فیملی د سترنث لپاره کنکریټنس دی تاسو ورونه خويندې زمارونه خويندې تاسو اولاد زما اولاد دا زمونږ لاس پیډي دا زمونږ هغه پیلر دي چې تاسو او زما فیملی بلډینګ په پودریږي دا مخ پړوان دي مونږ اکثرونه خويندې رشتہ دار پریخي او په دوستانو پسې نختیو او د فیملی بریک ډاون او شو بلډینګ ډرام راپروزي اکثر فیملیز غرق دی او کنه دي تک وجنه نو کنکریټنس پیژندل پکار دي د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر نه راځي